تازه خبر عمران خان په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه څه لیکلي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم. ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. عمران خان د افغانستان کرکټ راتلونکی روښانه دی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام سیالیو کې پاکستان له افغانستان خپل لوبه په 15 وکټو وګټله. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالۍ پایلې په اړه په ټویټر پاڼه د افغان لوبډلې ستاینه کړې او لیکلي دي افغان لوبډله په زړه پورې لوبه وکړه. ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالۍ غیر معمولي وړتیا ولري. نوموړي لیکل د افغان لوبغاړو رقابتي روحیې او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرکټ سیالۍ پایلې اړه ګڼو افغانانو او پښتنو مشرانو او سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د لوبېدو ستاینه کړې او په راتلونکي لوبه کې یې افغان ملي لوبډله تر بریا هیله کړې ده. عبدالله هم د افغانستان د ملي لوبډلې د ښه ځلېدو له امله د ملي ټیم غړو کرکټ بورډ او ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړې او د نورو سیالیو د بریا هیله یې ښودلې ده. د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ هم پر ټویټر پاڼه د افغان لوبغاړو ستاینه کړې ده. د کرکټ نړیوال جام په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر اوسه 2 لوبې ترسره کړې دي. لومړی هغه یې د سکاټلند سره وه چې د 113 منډو په توپیر یې وګټله. دویمه لوبه یې د پاکستان پر وړاندې وبایلله خو د دې سربیره اوس هم افغانستان د خپل ګروپ په جدول کې په 2م نمبر دی. د افغانستان راتلونکي لوبه د یکشنبې په ورځ له نمیبیا سره ده. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.